د دې وجې نه د صحابو په د مړو نه دومره غټ عبرت اخیستلو یو حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو سړی وفات شو صحابه د هغې د جنازې پسې روان وه عثمان رضی الله عنه د یو قول مطابق بل یو صحابي و هغو یو سړی وکتو چې دوه کسان وروسته روان وو دواړو خبرې کولې او خندله عثمان رضی الله عنه یا هغه بل صحابي هغو ته وویله چې تاسو له دومره حیا نه راځي یو مسلمان خلکو په کټ کې اخیستی دی د الله رب العالمین عدالت ته روان دی او تاسو د دې نه عبرت نه اخلئ تاسو دواړه د یو بل سره ګپ لګوئ وروسته را روان یئ زما د الله په ذات باندې قسم چې تاسو د الله نه حیا نه کوئ زه به تاسو سره چېرته خبرې ونه کړم زما ورونو صحابو به د مرګ نه صحابو به د جنازې نه صحابو به د قبر نه دومره ډېر عبرت اخیستو زما ورونو نن زمونږ حالات چې مونږ وګورو د قبر په غاړه به خلک نسواره مږدي د قبر په غاړه به خلک د ټلیفون باندې خبرې هم کوي د قبر په غاړه به خلک سنګرټ هم څکي په ادیرو کې نوجوانان به تاشونه هم کوي د قبر په غاړه باندې د غلا شیان به هم خلک خوري د قبر په غاړه به د مسلمان غیبت هم کیږي د قبر په غاړه به مسلمان کنځله کیږي به هم د قبر په غاړه باندې د مسلمانانو هر قسمه بېعزتي به کیږي یو انسان به هم دا نه وایي چې دا لاندې خلک چې دي دا څوک د الله په امتحان کې مبتلا دي څوک د الله په رحمت کې مبتلا دي چا سره الله حساب شروع کړی دی څوک د الله رب العالمین د ملایکو په ګرفت کې نیولی شوي دي یو مسلمان به هم دې نه عبرت نه اخلي زما ورونو د دې بنیادي وجه دا ده چې زمونږ زړونه مړه شوي دي د دې بنیادي وجه دا ده چې زمونږ په ضمیر کې د هغه مرګ خاکه یره شوې ده د دې بنیادي وجه هم دا ده چې زمونږ زړونه د الله رب العالمین محبت ختم شوی دی زما ورونو د دې وجې نه د صحابو د قبرونو ملاقات د صحابو د ادیرو ملاقات هغه ځان له زما ورونو او زمونږ د قبرونو باندې تېرېدلو د قبرونو ملاقاتونه دا زمونږ ځان له دي زما ورونو د دې وجې زما ورونو ما عرض دا بیانولو چې دا قبرونه چې دي او دغه ادیرې چې دي چې په دغه ګرمۍ کې سړی 10 منټه او 20 منټه سړی بار نشي کېناستی زما ورونو چې ټوله زمانه سړی په دغه یو فوټ 2 فوټه ځای کې سړی پروت دی زما ورونو د الله رب العالمین امتحان ته مخامخ زما ورونو ستاسو څه خیال دی د هغه خلکو باره کې دا ډېر د دهشت والا حالات دی صحیح حدیث کې دا راغلی نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایي کله چې انسان په قبر کې کېښودلی شي فیأتیه ملکان دې ته 2 ملائک راشي حدیث کې د هغه ملایکو صفات هم راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې ملائک چې د هغو به د غاښونه دومره اوږده اوږده غاښونه یې لکه څنګه چې د غویي هغه ښکر دی او د هغو سترګې به تکې شنې دا به راشي دا مړی به د قبر کې پاسه وي کښېنوي به هغه نه به تپوس کوي چې من ربک ستا رب څوک و کوم سړي چې په دنیا کې رب پیژندلی او د رب بندګي کړي هغه به وایي چې زما رب الله دی چې کوم سړي په دنیا کې رب نه یې پیژندلی او چېرته په دنیا کې د رب دپاره خبره نه یې کړې چېرته په دنیا کې د رب حق منو دی نه چېرته په دنیا کې رب دپاره سجده نه یې ایښې چېرته په دنیا کې رب دپاره یو کار نه یې کړی هغه به چې ها لا ادري ما ته پته نشته زه رب نه پیژنم خو خلکو چې څه ویله ما حقه کړي دي بیا به دې بل تپوس وکړي چې من نبي که ستا پیغمبر څوک دی زما ورونو هغه سړی چې کم سړي د پیغمبر تابعداري کړې وه هغه سړی چې پیغمبر په سنتو باندې ځان قربان کړی و هغه سړی چې د پیغمبر د سنتو دپاره ټوله زمانه تېره کړې وه هغه خو به دا جمله وایي چې زما نبي چې دی او زما پیغمبر چې دی هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خو هغه سړی زما ورونو چې ټوله زمانه هغه د سنتو مخالفت کړی ټوله زمانه د سنتو دشمنۍ پسې ګرځېدلی ټوله زمانه چېرته د سنتو د هغو پسې خبرې کړې د ښو خلکو پسې خبرې کړې د مؤمنانو پسې خبرې کړې موحدینو پسې خبرې کړې د سنتو پر استهزا کړي هلته به وایي چې ها لا ادري ما ته پته نشته خلکو په دنیا کې څه ویله ما قویل دي او بیا به تپوس کوي دریم تپوس به کوي چې ما دین وکړئ ستا دین څه دی هغه سړی زما ورونو چې کوم سړي په دین باندې عمل کړلی هغه خو به جواب ورکوي چې زما دین اسلام دی او چې کوم سړي په دنیا کې دین نه یې پېژندلی کوم سړي په دنیا کې د خواهش تابعداري کړې وه چې د هغه نفس څه غوښتلي او حقه یې کړي دي هغه به وایي چې ها لا ادري ما ته پته نشته دی چې خلکو په دنیا کې څه ویل ما په هغه باندې عمل کړلی زما ورونو هغه سړی چې کوم سړي ښه جوابونه ورکړي دي هغه سړی چې کوم سړي صحیح جوابونه ورکړي دي الله رب العالمین به ملایکو ته ووایي چې دې دپاره د جنت د بسترو نه بستره ورته وغورځوئ دې دپاره د جنت د کړکو نه کړکۍ وله کولاو کوئ دا خبر به الله رب العالمین فراخه کړي الله رب العالمین چې کوم نعمتونه الله تیار کړي هغه نعمتونه به الله ورکوي الله دې زموږ نصیب کړي او هغه سړی چې کم سړي د دې جوابونو جواب ورنکو د دې سوالونو جواب ورنکو او په دې سوالونو کې پیل شو الله رب العالمین به ملایکو ته ووایي چې د جهنم د بسترو نه وله بستره راوړئ د جهنم د تولایانو نه وله تولایي راوړئ د جهنم د کړکو نه دا کړکۍ مته کولاو کوئ دغه ځای به دې ام سخي او را روانه زمانه کې به ام تا ته اشاره میلاو شي چې را روان سفر دې هم خراب دی ګورې را روان د الله رب العالمین سره کم ملاقات د حشر د میدان دی هغه ملاقات به هم دې ګډوډي د دې وجې نه عثمان بن عفان رضی الله عنه
هغه به چې کله قبرونو باندې تېرېدو نو انتهایي به ژړل. چا دې تپوس وکړي ته په دې قبرونو باندې دومره ولې ژاړې؟ هغه به دا فرمایل چې دا قبر چې دی دا اولنی منزل دی، اولنی پړوی ده د آخرت د منازلو نه. په دغه پړوی کې او په دغه منزل کې چې کم سړی کامیاب شو هغه د آخرت په ټولو منازلو کې انشاءالله کامیابیږي. خو دغه پړوی کې چې کم سړی پاتې راغی، په دغه پړوی کې چې کم سړی پیل شو د آخرت ټول منازل د هغه خرابېږي. زما ورونو د دې وجې نه نبي صلی الله علیه وسلم به د مانځه پسې په عامه اسکارو کې نبي اسلام به دا دعا ډېره غوښتله، اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر. الله رب العالمین موږ له پناهي راکړه د عذاب قبر نه. زما ورونو ځکه نبي صلی الله علیه وسلم په شان شخصیت د عایشې صدیقې په شانتې داسې یو عزتدانه چې الله رب العالمین د جنت زیری وله ورکړی. هغه صحابه کرام چې د جنت ټکټونه میلاو دي هغو به په هر مانځه کې په هر ټیم کې د الله رب العالمین نه د جهنم پناهي غوښتله، د قبر د عذاب او د قبر د سختو پناهي غوښتله. موږ له هم پکار دی چې موږ د الله رب العالمین نه د قبر د سختۍ پناهي غواړو، د الله رب العالمین نه د قبر د اسانتیا دعاګانې غواړو، د الله رب العالمین نه د آخر د سفرونو دعاګانې د الله رب العالمین نه غواړو. الله رب العالمین دې وکړي موږ د عمل